د بلخ ولایت د ترافیک مدیر د کابل مزار په لوی لار تلونکو مسافرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه 580 ډوله مسافر وړونکو موټرو چلوونکو ته د 7 مادهیزې کړنلارې له ټاکلو څخه خبر ورکوي. په یادناسته کې د ترافیک مدیر ټینګار وکړ چې موټر چلوونکي دي دغه کړنلاره په خپلو دندو کې پلي کړي. موږ خو د ترانسپورټ ټولو اډو ته خبر ورکړي چې د اینده وخت څخه دغه تاریخ څخه بیا دا چې ضربتاري 580 موټران نشیان او 15 وخت لمنځو ته به درېږي د باربریانو سره به سم برخورد کوي د هر سپارې چې ضرورت ورته درېږي به او پر ګولایانو به تیز نه ګرځي او کشنو موټرانو احترام به کوي خیال به ساتي غټ موټران نو اخلاق به دغه سره کوي د ډریورانو سره د سپاریانو سره کچېرې دی دا عملي نه کوي انشاءالله د دې سره به موږ بیا د دې موټران به موږ توقف ورکړو. له بلې خوا په بلخ کې د ترانسپورتي شرکتونو استازو د یادې کړنلارې له پلي کېدو څخه د ډاډ ترڅنګ یې زیاته کړه چې هڅه کوي ترڅو د کابل مزار په لوی لار تلونکو مسافرو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. از توسعه جناب مولوی صاحب خرسند شدیم، بسیار راهنمایی خوب کردن دیگه. خداوند خیرشان بده، ما همکارشان میباشیم، ما هرچی کوشش میکنیم که مردم ما آسوده باشن، آرام باشن، سفر خوب نمایند همراه ما. ما وعده همکاری که همراه مدیر صاحب چیزی که موضوع رو برای ما گفتن و که همین 7 مورد که مثال شما میره جلوگیری کنین، ما همکار هستیم که مدیر صاحب باید توصیه کنیم برای محترمانه خود، گرچه توصیه هم کردیم برایشان گفتیم هم که این رقم باید در رفتار که مسافر که در داخل موتر است کدشان اگر رفتار نیک خوب داشته باشن دیگه همه موضوعات انشالله دست همشان میرسونیم. هر ترانسپورت از خود باید کوشش بکنه که مسافر خود با وجه هستنش با خوبی و خوشی قسمی که مسافر راضی باشه پیشش ای به موافقتش است باید این کار بکنه، چون به نفع خودش است، به رشدش خوب است، به خدماتی که ارائه میکنه این خوبتر است. همه موردش ما بدل جان میپذیریم، توصیه به دریورا و پرسنل ما در این قسمت آدمی میباشه. د بلخ ولایت د ترافیکو مدیریت په داسې حال کې د یادې کړنلارې له جوړېدو څخه خبر ورکوي چې څه موده مخکې له کابل څخه بلخ ولایت ته تلونکي 580 ډوله مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو له امله 20 تنو خپل ژوند د لاسه ورکړ.